الله الرحمن الرحيم. افغانستان قهرمان او ملت، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو ډېر ملګري پوښتنه کوي چې د تاسې د مدرسې درسونه شته که نشته، د مدرسه مو ولې بنده ده؟ افغانستان ټول قهرمان او غیور ملت ته دغه پیغام رسول غواړم. زموږ مدرسه چې تقریبا 80 کاله تاریخ لري، کابل کې یوه تر لویو مشهورو مدارسو نه وه چې هلته مو دیني خدمات کول. د کابل مرتده ګمراه او کفري ادارې لخوا نه زموږ مدرسه بنده شوه. تقریبا څه کم 8 میاشتې کېږي چې زه ما دپاره د کابل د ادارې د طرف نه تهدیدات په لوړه کچه باندې ول، نو زه د خپل جنه هجرت ته مجبور کړل شوم. د هغې نه وروسته بیا زما په ځای باندې چې کوم زموږ مولي صاحب شهید عبدالمجید حذیفي مهاجر حفظه رحمه الله، هغه چې زموږ د مدرسې امام و، زما په ځای نیابت ترسره کول، نو هغه هم د کابل د ادارې لخوا نه شهید کړل شو، شهادت باندې ورسول شو. نو له هغې نه وروسته بیا زموږ مدرسه او ورسره لسګونو مدارسې چې زموږ کابل د موسهي ولسوالۍ ټولې دیني مدارسې حکومت بندي کړي دي، او چرسیا او د کابل په نږدې ټولو ولسوالیو کې په لسګونو دیني مدارسې بندې دي. د افغانستان ټول قهرمان غیور ملت نه پوښتنه کوم چې هر څوک په هر قسم د دې نظام ملاتړ کوئ، کومک یې کوئ، ملګرتیا یې کوئ، نو تاسې په دغسې دیني مدارسو بندولو کې ورسره شریک یې. نو ټول هغه څوک چې په نظام کې کار کوي او په دې نظام سره یو قسم اعانت کوي، ترنه پوښتنه کوم چې د الله په خاطر باندې نور له دغه مرتد نظام نه راوګرځېږئ او د افغانستان اسلامي امارت ملګرو سره یو ځای شي چې الله پاک وطن کې زموږ د ټولو مسلمانانو، د علماو، د شهیدانو لوی ارمان چې هغه اسلامي نظام د الله پاک راولي. نو څومره خلک چې په دې نظام کې بس د امریکایانو د وتلو نه وروسته به خامخا انشاءالله اسلامي نظام راځي، خامخا به انشاءالله اسلامي نظام راځي، او دا الله موږ سره وعده هم کړې ده، او انشاءالله دا ارمان به د مسلمانانو پوره کېږي. نو هر څوک چې په دې باطل نظام کې نو ښه خبره دا ده چې توبه وباسئ، د توبې وخت مو راغلی ده، ځکه د علماو په شهادت کې، د مدارسو په بندولو کې، د قرآن او د حدیثو په بندولو کې تاسې یو قسم معینان ورسره ګرځېږئ، په ورځ د قیامت به الله پاک تاسې ته جزا درکوي. نو الله مو جوړ در دغه یو پیغام تاسې ته مې رسول غوښته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.